دا نوي غاښونو باره نوي غاښونه وایي ده لګولي دي که او دا د شو دا ډول برابر کړل کله دا زه څه خبر موسی هغه لیکایي ما که پنسي کړې د ځان سره کړې جو تا ته مې صحیح کړ وه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمندو عزتمندو په دې ښار ناپورسان کې بیا یو ځل تاسو ته مخاطب یو او زموږ سره بختي رحمان لاله ناست دی دا خو په دې لار روان وم د خاندان صاحب د دې ځای ته راغلی و او د ده لکه د ده سره ډېره زیاته مینه ده نو د ده میلمه دی نو مونږ ولید موږ د ده سره به یو دوه درې خبرې وکړو او بل زموږ سره میلمه امجد صاحب هم ناست دی او خوشګوار موسم دی د ده سره دوه درې خبرې کوو د ټولو نه مخکې خو درته د اختر مبارکي پیش کوو او د اختر مبارکي به یو بل ته ورکوو د خدای پاک په مهربانۍ سره چې خدای پاک ته زموږ جنت الفردوس نصیب کړي دنیا خو چلبازي ده چلبازي دا راته ووایه چې روژې موجې دې څنګه ونیوې او روژې خو مې خدای پاک سکل دا چې دویمه میاشت مې خدای پاک سر ته ورسوله بیا دې خبرې ضرور خوشحاله کړم څه مطلب لکه دا قرض چې راباندې پور و په هسپتال کې چې مې خوړل وې هغه دې هغه م ونیوی شوې سکل نه دې خبرې ضرور خوشحاله په دې کړم چې هغه د کلي امام راته یې د دې ګور مړی را پاڅېدلی او بل چا سره امداد په دې روژه کې وکړو که نه او شته پکې هغه پکې داسې شته هغو زه داسې دغه ته نه بادومه داسې خلک دي پکې چې څوک پکې 1200 راولي څوک پکې 500 لوټ راولي څوک پکې 200 راولي نو هغه پکې په یو قسم نه دي زه به تا ته کم یو اوس بیانوم قسم نه دي سیروزه به څنګه لګومه چې زما د اوس بیماري هم خطرناکه ده دا رور مې بیرته نه پرېږدي چې ته لکه بار لکه باري مه ځې د کلي نه باري به نه ځي چې که په تا د چکر راشي دلته که راشي نو موږ خلک خبر کړي چې موږ د پسې راشو اوچت دي کو ځای ته دې ورسو خو که بار د باندې چکر راشي نه بیا به ستا قصه خطرناکه او بل دا نوي غاښونو باره نوي غاښونه وایي ده لګولي دي که او دا د شو دا ډول برابر کړل کله دا زه څه خبر موسی هغه لیکایي ما که پنسي کړې د ځان سره کړې جو تا ته مې صحیح کړ وه که سپوره مې وي ښکلې ښه او نه یو څو خرچه پرې راله نه هغې هم خرچې نه به هغه څو خبرې هغه چا چې وړی ما ښه لکه ته په ځان نه یې پوه زه په ځان نه یم پوهېدلی چا خپل رور دی او که نه بل څوک دي بل د خاندان صاحب سره دی ستا رشته دار دی که نه دی دی هم زمونږ رور دی د خدای په مهربانۍ سره ستا سره ډېره مینه ده یار او که نه چې زمونږ سره مینه ده چې زمونږ سره هم مینه ده نور څه خلکو وایي مینه خو نه په سپینه او نه په تور نه ده دا د زړه خوښه ده په زور نه ده ځان په خبره خبروه پس ته هغې څټوکې غوړوه جنکۍ پې پر ورورو د کمر ورغړوه هسې وله یې غر ته مه ورکوه ما یې ښاښه دا خو د خبرې سر کونه به سیه کوې که نه چې او که نه او بل چا دا بحث کوو د اختر نه بعد د ده څه د واده څه پروګرام دی نو واده که ما د خدای پاک اوس زما خو هغه مور هم سر په ګور کو او پلار زما خپل پوخا مړلی او دا راته په لندرو دم سر په ګور کو لوز را سره د ښځې دګ زما سره کړی او ښځه بل لو شوه خو نه دم سر په ګور کو یو زه داسې پاتې شوم خو یتیم وم خو نه ما له ډېر که لاس راکړی نو ما یې زه به تا اوس دا لاس ورغلو ستا زما نه هېرېږي ما له چې د کوم خوږ لاس راکړلی زما په سر یې په دې جوماتونو کې چل ټول کړلی او زه د سیدو په سینټر هسپتال مړی پروت وم او د خپل کلي امام چې مې تپوس له راغلی وی د دې مغبرې مړی را پاڅېدلی بیا چې دلته کور ته رالم وی دا مغبره که ته پېژنې ما او مودې صاحب وی زموږ سره د خبرې اترې نه وي او دا سوخپې دله د کټ په بازوګانو پورې سکنجه کړي او د رزق پیپونه یې ته په سپېمو کې سټارټ کړي او د ملا نه د 9 بوتلې اوبه ختل وي 9 بوتلې اوبه دې د ملا نه ختل وي دا په بدن زیړې اوبه وي نه زیړو د تورو نو اوس په ما اوبه سې کولې که نه خو په دې نور سامان به مې سې کوو که نه ته اوس دا ستا دا مې د دې قصې نه څه خبر و او خو زه ځان له په کوکو وم په چغو وم او لاس مې په خوله کړي وو دا اوس د ده د خبرو ته اوس غوږ کېده او خو زه یې مړی پروت وم خو هغه به راباندې له پاسه ولاړ وو ډاکټرانو او دا رور مې د کټ ککرې ته ولاړ وو دې نه پکې یو چک مک په منځ کې کوه نه صحیح دی اوس بس چکونه اوس د ده ګله ښه ده یو چکونه وکونه نور نه نه زه یم چې څه ښکارماتې غوندې سړی وګوري که نه نو واده
نه ښکار ماتې نه مې د خدای پاک په څنګ وساتي لوغړنې چرګې نه مې د خدای پاک بچ وساتي چې ګزاره تا سره وخت تیر کړي. خدای دې سمه نیک عمله موږ له په لاس راکړي او د او یا هورې به دله خدای راکړي مړه. چې دغه لونډه ترو به په جهان ګرځېدلي وو هغه به ما ته په ښځوالۍ باندې دغه کې د دغه شي نه خو مې د خدای پاک هسې په څنګ وساتي هسې مې د هغو د اشارو نه مې د خدای په څنګ وساتي. اوس خو دې څوک قارئ نه که نه؟ زه یې ویننم ها قارئ خو نه. اوس پکې هم دانه نیمه پکې لا شته خو نه یو نیم کس دی پکې هغه ګڼ خو شاته شوي دي ځکه چې ما د وسله حکومت هغو لیدل هغه زما او هغه راپسې راځي دلته کې بیا یې ته چا څه ویلي که نه وایي بختي رحمانه او دا راته ووایه ستا یوه خارو وه د هغې قیصه راته وکړه یار. خارو خو رانه مړه وه خارو خو ډېر د ماشوموالي خبره وه هغه خو لا په مخ لا د ویښته ډکې هم نه و چې د هغه ورځو خبره وه او موږ د چم په دې کته دغه د دې سړک په دې غاړه وو او د سړک په غاړه که دې فکر کړی نو ماشین یو ماشین او یو زمونږ هغه کور و. خارو مې په هغه وخت کې مې ساتله او هغه به زما سره دغه د ګاونډیانو کره بیا زمونږ د ګاونډیانو کره به وغوښته. او نوم یې څه و؟ نوم څنګه نوم دې ولې څه ایښودی وایي خارو له؟ خارو ته خو به خارو نه وي خو نوم به خو هغه دغه زمونږ هیر دی اوس نه هغه ډېره مخکینۍ خبره ده که نه. او نور څه ساوري څه غویان میان دې په وړوکوالي به ساتل؟ څاروي غویان خو به پکې هم ساتلی شي یا خو غوا خو راسره هم وه که نه غوا خو به په غوجله کې دیره وه او دا پلار به وله پخپله ته نه دغه کلیواله په آرامیان نه د دې خانانو په دې غوجل کې ولاړه وه.